پر پاکستانی پوځ ځانمرګي برید شوی دی. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پوځي قافلې په ځانمرګي برید کې یو ولسي وګړی وژل شوی دی. انتظامی په بیان کې ویلي دي چې برید د ډسمبر پر 14مه په میرامشاه کې شوی دی چې پکې 8 ولسي وګړي ژوبل شوي هم دي. په بیان کې له دې پرته نور معلومات نشته، خو یوه انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې په برید کې پوځیانو ته هم زیان اوښتی دی، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې، خو حکومتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي. خو د ټي ټي پي یو شمېر سرچینې بیا وایي چې یاد برید کې لسګونه پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې مخکې د ډسمبر پر 4مه چارواکو خبر ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې په بېلابېلو پیښو کې 2 ولسي وګړي، 2 سرتیري او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان، بنو او لکي مروت کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوي دي او حکومتي چارواکي وایي چې په عین حال کې د وسلوالو خلاف عملیات هم دوام لري. ځینې پاکستاني چارواکي وایي د سولې لپاره د ټي ټي پي غوښتنه دا ده چې تر اټکه پورې سیمه دې دوی ته پرېښودل شي چې اسلامي نظام پکې اعلان کړي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دغې موضوع مربوط خپل نظر مو راته کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.